الفاتحه مکی صورت او آیتون لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. الحمد لله رب العالمین. ټول ستاینه الله لره ده چې د مخلوقاتو پالونکی دی. الرحمن الرحیم. پر ټولو مهربان ډیر رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین. د بدلی د ورځې واکمن دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یوازې ستا عبادت کوو او یوازې له تا مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موږ ته نیغه لار وښیه، د هغوی لار چې پیرزوینې دې پرې کړې، نه د هغو چې غضب پرې شوی او نه د بیلاري شوو. البقره مدني صورت او 286 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک پکې نشته، د متقیانو د پاره لارښوونه ده. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغوی چې په نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ ترسره کوي او له هغه څه چې موږ ور روزي کړي دي د الله د رضا په لټون لګښت کوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او هغوی چې پر تا نازل کړی شوي کتاب او له تا مخکې نازل کړی شوو کتابونو باندې ایمان راوړي او په آخرت باور کوي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دوی د خپل رب په لارښوونه سم او هم دوی بریالي دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بشک هغوی چې کافران شوي پر دوی برابره ده، که ویروي یا یې ونه ویروي ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د دوی پر زړونو او غوږونو ټاپه وهلې او پر سترګو یې پرده ده او دوی لره ستر عذاب ټاکل شوی دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او له خلکو نه ځینې هغه دي چې وایي په الله او آخرت ورځ مو ایمان راوړی، حال دا چې دوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله او مؤمنانو سره چل کوي، خو له ځانه پرته بل څوک نشي غولولی او دوی نه پوهیږي.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. په زړونو کې ناروغي ده نو الله ناروغي نور هم ورزیاته کړه او دوی لره دردناک عذاب دی په دې چې درواغ به یې ویل. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. او چې ورته وویل شي په ځمکه کې ورانکاري مه کوئ وایي یقینا موږ خو سمی راوستونکي یو. واورئ هم دوی ورانکاري دي خو نه پوهیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. او چې ورته وویل شي تاسې هم د دغو خلکو یعنی صحابه کرامو په شان ایمان راوړئ وای د دې کم عقلو په شان موږ هم ایمان راوړو. واورئ هم دوی په خپله بې عقلان دي خو نه پوهیږي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. او کله چې مؤمنانو سره مخامخ شي وایي موږ ایمان راوړی او چې خپلو شیطانانو یعنی مشرانو سره ګوښه شي وایي موږ بلکل تاسې سره یو موږ خو په هغوی ملنډې وهو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله پر دوی ملنډې وهي او هماغسې یې په خپلې ناړامۍ کې لالهان ده پرېږدي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دوی هماغه دي چې د هدایت بدل کې بېلاریتوب اخیستی نو نه یې دې تجارت څه ګټه وکړه او نه په سمه لار ورسم شول. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال د هغه چا په شان دی چې اور یې بل کړ نو کله چې چاپېریال روښانه کړ الله د دوی د لیدلو نور واخیست او په داسې تیارو کې پرېښودل چې څه نه ویني. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو بیرته نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او یا د دې منافقانو مثال داسې دی لکه یو شړک باران له اسمانه چې تیارې تالنده او برېښنا هم پکې وي د تندر له ویرې ګوتې په غوږونو کې نیسي د مرګ له ډاره. حال دا چې الله له کافرانو راتاو دی. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نږدې وي چې برېښنا یې سترګې یوسي چې کله ورته رڼا کړي روان شي پکې او چې ورباندې تیاره شي ودرېږي او که الله غوښتي وای
خامخا به یې غوږونه او سترګې ورختمې کړې وي. بېشکه الله پر هر څه برلاسی دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے خلکو، د خپل پالونکي عبادت وکړئ، هغه چې تاسې یې پیدا کړئ او له تاسې ړومبني، د دې لپاره چې ځان وساتئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هغه پالونکی چې ځمکه یې درته فرش او اسمان یې چت ګرځولی او له اسمانه یې اوبه راتویې کړي چې په هغو سره یې ستاسو د خوراک لپاره میوې درته راوویستې، نو الله لره سیالان مه ټاکئ، حال دا چې په دې ټولو خبرو ښه پوهیږئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او که تاسو په هغه څه یعنی قرآن کې شکمن یاست چې موږ پر خپل بنده نازل کړی، نو د هغه په شان یو صورت خو راوړئ او له الله پرته خپل مرستیالان هم راوبلئ که رښتوني یاست. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. نو که ومو نه کړ او هیڅکله به یې ونه کړای شي، نو له هغه اوره ځان وساتئ چې سونتوک یې انسانان او کاڼي دي، د کافرانو لپاره بالکل چمتو دی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او هغو ته چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي زیری ورکړه چې دوی لره داسې جنتونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي، چې کله یې له میوې نه څه ورکړی شي وایي دا خو هماغه ده چې مخکې راکړی شوې وه، حال دا چې یوې بلې ته ورته به ورکړی شوې وي او دوی لره به هلته پاکیزه میرمنې او تل به پکې اوسیدونکي وي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بېشکه په دې کې الله حیا نه کوي چې د یوې خبرې د وضاحت لپاره د کومې ماشې په څیر کوچني یا ترې پورته کوچني شي مثال راوړي، نو هر هغه چې ایمان یې راوړی پوهیږي چې دا یې د خدای له لوري یو سم حقیقت دی، او هغوی چې کافر شوي دي نو وایي الله په دې کوچني مثال څه غوښتي دي. الله په دې سره ډیر بېلاري کوي او ډیرو ته هدایت کوي، او په دې سره بل څوک نه، صرف فاسقان بېلاري کوي.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغوی چې الله سره کړې وعده له ټینګولو وروسته هم ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله یې د پیوستون امر کړی او په ځمکه کې فساد کوي، همدوی خپله تاوانیان دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. په الله به څنګه کافر کیږئ؟ حال دا چې تاسې مړه وئ بیا یې را ژوندي کړئ، بیا مو مړه کوي، بیا مو ژوندي کوي، بیا به هغه ته ورګرځول کیږئ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. دی هماغه ذات دی چې په ځمکه کې څه دي ټول یې تاسو ته پیدا کړل، بیا یې اسمان ته قصد وکړ نو هغه یې او اسمانونه برابر کړل او هغه په هر څه پوه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او هغه وخت یاد کړه کله چې ستا رب ملائکو ته وویل زه په ځمکه کې د یو نایب را پیدا کوونکی یم. دوی وویل آیا داسې څوک ټاکي چې فساد به کوي او وینې پکې تویوي؟ حال دا چې موږ د پستاینې تسبیح او سپېڅلتیا بیانولو بوخت یو. ده وویل حتما زه په هغه څه پوهیږم چې تاسو نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او آدم ته ټول نمونه ور زده کړل، بیا یې ملائکو ته وړاندې کړل، ویل د دغو شیانو په نومونو مې خبر کړئ که تاسې رښتوني یاست. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ملائکو وویل تا لره پاکي ده، موږ ته علم نشته مګر هغه چې تا پوه کړي یو، بېشکه د علم او حکمت څښتن خو همدا ته یې. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله ویل آدمه دوی د دې شیانو په نومونو خبر کړه. نو چې کله یې په نومونو خبر کړل الله ملائکو ته وویل نه مې درته ویلي چې زه د آسمانو او ځمکې په غیبو هم پوهیږم او په هغه څه هم چې تاسو یې څرګندوئ او هغه چې پټوئ مو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او هغه وخت یاد کړه چې ملائکو ته مو وویل آدم ته د احترام سجده وکړئ، نو ټولو سجده وکړه، خو ابلیس انکار او لویي وکړه او هغه له کافرانو څخه شو.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او بیا موږ وویل آدمه ته او میرمن دې په جنت کې اوسئ او له کومه ځایه مو چې خوښه وي پرېمانه خورئ خو دې ځانګړې ونې ته ورلنډ نشئ کنه بیا به پر خپل ځان له ظالمانو یاست. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خو شیطان ترې وښویول نو له هغه ځایه بهر کړل چې پکې میشت و او بیا موږ درې واړو ته وویل کوز شئ ځینې مو د ځینو دښمن او تاسې لره په ځمکه کې تر یو مهاله څه ټیکانه او ژوند چاره شته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بیا نو آدم علیه السلام له خپله خدایه یو څو ټکي ترلاسه کړل چې توبه یې ورقبوله کړه رښتیا چې همدی ډېر مهربان ښه توبه منونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل ټول ترې کوز شئ بیا چې زما له خوا څه لارښوونه درته راغله نو چا چې زما د لارښوونې تابعداري وکړه نو پر هغوی نه څه ډار شته او نه به خفه شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې کافر شول او زما آیتونه یې دروغ وګڼل نو هغوی دوزخیان دي هلته به همیشه وي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے د اسرائیل یعنی یعقوب خیلخانی تاسو خو لږ زما نعمتونه در یاد کړئ هغه چې در پیرزو کړي مې دي او ما سره کړې وعده پوره کړئ تر څو تاسو سره په وعده وفا وکړم او یوازې له ما وډار شئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او په هغه څه یعنی قرآن باور وکړئ چې ما نازل کړی تاسو سره د موجود کتاب یعنی صحیح تورات تصدیقونکی هم دی او د هغه لومړني منکرین مه جوړیږئ. آیاتونه مې په کمه یعنی ټیټه بیه مه پلورئ او یوازې له ما به ویریږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او حق له باطل سره مه ګډوئ او په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهیږئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. او لمونځ تر سره کوئ زکات ورکوئ او له رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا خلکو ته په ښېګڼه امر کوئ او خپل ځانونه هیروئ حال دا چې د خدای کتاب هم لولئ آیا له عقله کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. او په صبر او لمانځه سره مرسته غواړئ او دا لمونځ رښتیا هم یو ستر یعنی دروند کار دی خو نه پر تابعدارو ویریدونکو باندې. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هغوی چې باور لري خامخا له خپل پالونکي سره مخ کیدونکي دي او حتما هغه ته ورګرځېدونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائیلو بیا هم زما هغه نعمتونه در یاد کړئ چې پر تاسو می پیرزو کړل او دا چې پر ټولو خلکو می غوره وګرځولئ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویریږئ چې کس له کسه هیڅ شی نشي مجرا کولی، نه به د چا سپارښتنه منل کیږي، نه به له چا عوض اخیستل کیږي او نه به څه مرسته ورسره کیدای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. او هغه نعمت یاد کړئ کله چې له فرعون کاله مو وژغورلی، څومره بد یې ربړولی چې زامن یې درته حلالول او لوڼې به یې ژوندۍ پرېښودې، او په دې کې ستاسې د رب له لورې لوی ازمایښت و. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او بیا چې سمندر مو درته پرانیست نو تاسو مو وژغورلی او فرعونیان مو سمندر کې داسې ډوب کړل چې تاسو په خپله ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او هغه نعمت هم یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام ته مو د 40 شپو وعده ورکړه، خو تاسو د هغه تللو نه وروسته خوسی معبود ونیوه، په داسې حال کې چې تاسو پر خپلو ځانو ظالمان وئ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بیا مو هم وروسته بخښنه درته وکړه چې تاسو شکر وباسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. او کله چې موسی علیه السلام ته مو کتاب او د حق او باطل بیلونکی معیار ورکړ د دې لپاره چې په نیغه لار سم شئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل: ای زما قومه، بېشکه د خوسي په نیولو سره مو پر خپلو ځانو زیاتی کړی، نو پیدا کوونکي ته مو توبه وکړئ او خپل مشرک کسان ووژنئ. دا کار مو پیدا کوونکي په وړاندې درته غوره دی، نو بیا یې ستاسو توبه قبوله کړه. رښتیا چې هماغه ښه توبه قبلونکی ډیر مهربان دی.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ او کله چې تاسې موسی ته وویل هیڅکله به ایمان درته رانهوړو تر هغو چې الله څرګند ونه ګورو نو په داسې حال تندر ونیولی چې پخپله مو ورته کتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بیا مو له مرګ وروسته بیرته راژوندي کړئ تر څو شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون او ریزی مو در باندې سیوری کړي او ترنجبین او مړزان مو درته رانازل کړل او درته ومو ویل له هغو پاکو شیانو چې در روزي کړي مو دي په خوند یې خورئ. خو دوی په دې نافرمانیو پر موږ ظلم ونه کړ بلکې پر خپلو ځانو یې زیاتی کاوه. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ او هغه وخت یاد کړئ چې موږ وویل دې کلي ته ننوځئ او چیرې مو چې خوښه وي پرېمانه ترې خورئ او په سجدو له دروازې ننوځئ او وایاست یا الله د ګناه رېژونه غواړو. په دې ډول به خطاوې درته وبخښو او ژر به نیکان په ثواب کې زیات کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خو ظالمانو هغه ورته ویل شوې خبره په بله واړوله نو په زیاتي کوونکو مو ځکه له اسمانه یو عذاب را نازل کړ چې دوی به سرغړاوی کاوه. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتې نو موږ ورته وویل په خپلې امسا دې دغه ګټ ووهه نو بیا 12 چینې ترې وخوټېدې. هرې ډلې خپل اوبهخور معلوم کړ. موږ ورته وویل د الله له رزق څخه خورئ او څښئ خو په ځمکه کې ورانکاري مه ګرځئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. او هغه وخت هم در یاد کړئ چې تاسو وویل اے موسی په یو ډول خوراک به هیڅکله هم صبر ونه کړو
نو له پالونکي دې راته وغواړه چې موږ ته هغه څه راوباسي چې ځمکه یې راټوکوي، له سابه، له ترو، غنمو، نسکو او پیازو یې. ویې ویل آیا څه چې غوره دي په بیکاره شي یې بدلول غواړئ؟ نو یو ښار ته کوز شئ، څه مو چې غوښتي درته موجود به وي. نو بیا سپکوالی او خواري پرې وتپل شوه او د الله په غضب اخته شول، دا ځکه چې د الله آیتونه یې نه منل او په ناحقه انبیا وژل، او دا هم په دې چې ناړامه شوي وو او تیری به یې کاوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغوی چې ایمان راوړی او هغوی چې یهودیان شوي او عیسویان او بیدینان، هر څوک چې وي چا چې په الله او وروستۍ ورځ ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ، نو هغوی لره یې پالونکي سره اجر شته، نه به پر هغوی څه ډار وي او نه به خوابدي شي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او هغه وخت یاد کړئ چې په تورات عمل کولو وعده مو درنه واخیسته او تور مو ستاسو د پاسه پورته کړ، ومو ویل کوم کتاب مو چې درکړی هغه ټینګ ونیسئ او څه احکام چې پکې دي تل یې یاد ساتئ تر څو مو ځان ساتلی وي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خو له هغه وروسته تاسو بیا له حقه مخ واړوئ، نو که د الله لورینه او مهرباني در باندې نه وای خامخا به له تاوانیان وئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. او پرشتیا تاسو خپل هغه خلک هم ښه پیژنئ چې د خالي په ورځ یې تیری کړی دی، چې بیا مو ورته وویل ځئ ذلیله بیزوګان دي یاست. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نو دا پیښه مو هغه وخت حاضرو او ترې وروستنو ته عبرت او پرهیزګارانو ته پند وګرځوله. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل بېشکه الله درته امر کوي چې یوه غوا حلاله کړئ. دوی ویل پر موږ ملنډې وهي، ویل الله ته پناه وړم له دې چې له ناپوهانو وګڼل شم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هغوی وویل مونږ ته دې له خدایه وغواړه چې څرګنده کړي هغه څنګه ده. موسی وویل بېشکه هغه فرمایي هغه یوه داسې غوا ده چې نه زړه او نه وړه بلکې په دې کې منځنۍ ده. نو بس په څه چې ګمارل شوي یاست ترسره یې کړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغوی بیا وویل مونږ ته دې له ربه وغواړه راته څرګنده کړي چې رنګ یې څه دی.
ویل هغه فرمایي دا یوه تکه ژیړه غوا ده چې تیز رنګېدی کتونکي خوښوي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هغوی بیا وویل له خدایه دې راته وغواړه موږ ته بیان کړي چې هغه څنګه ده. بېشکه دې غوا موږ په شک کې اچولي یو او که د الله خوښه وه موږ خامخا لارموندونکي یو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ده ورته وویل بېشکه هغه وایي دا یوه غوا ده نه خواري کشه چې ځمکه یوې کوي او نه کښت خړوبوي، روغه رمټه ده، هیڅ ټاپه یعنې عیب پکې نشته. هغوی وویل اوس دې روښانه خبره راوړه، نو حلاله یې کړه خو نږدې و چې ویې نه کړي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې یو سړی مو ووژئ نو شخړه مو پرې وکړه، خو الله د هغه څه رابرسېروونکی و چې تاسو پټوئ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نو موږ وویل هغه یعنی وژل شوی د دې غوا په څه برخې ووهئ، الله مړي هم په دې توګه راژوندي کوي او خپلې نشانې درښیي چې تاسې له عقله کار واخلئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وروسته مو بیا زړونه سخت شول، نو هغه لکه ډبرې یا تر دې هم زیات سخت، ځکه چې له ځینو ډبرو خو ویالې بهیږي او ځینې هغه چې وچ وي نو اوبه ترې وځي، او بېشکه ځینې یې هغه چې د الله له لورې رارغړي او له هغه څه چې تاسې یې کوئ الله بې پروا نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانانو، آیا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي؟ حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي، بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي مونږ ایمان راوړی، او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي؟
تر څو قیامت کې د خدای په وړاندې دلیل در سره ووایي آیا له عقله کار نه اخلئ؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا دوی چې داسې خبرې کوي نه پوهیږي چې څه پټوي او څه چې څرګندوي الله ښه پرې خبر دی؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون او ځینې یې نالوستي دي له څه هیلو پرته نور په کتاب یعنی تورات نه پوهیږي او یوازې ګمان کوي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو د هغو لپاره افسوس او تباهی ده چې په خپل لاس کتاب لیکي بیا خلکو ته وایي همدا د الله له لوري دي تر څو په هغه یو کم قیمت ترلاسه کړي. نو دوی لره افسوس په هغه څه چې لاسو یې لیکلي او بیا یې افسوس په هغه څه چې ترلاسه کوي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. او یهود ویلی دي مونږ ته به له څو شمېرلو ورځو پرته اور یعنی عذاب را ونه رسي. ورته ووایه آیا له الله نه مو داسې کومه وعده اخیستې نو هیڅکله به الله خپله وعده ماته نه کړي او که په الله پورې هغه څه وایاست چې نه ورباندې پوهیږئ. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. داسې نه ده بلکې هر چا چې بدي وکړه او ګناه یې پرې چاپېره شوه نو دا کسان دوزخیان دي هم دوی به پکې تلپاتې وي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او چا چې ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغوی جنتیان دي تل به پکې اوسیدونکي وي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او هغه وخت یاد کړئ کله چې له بني اسرائیلو مو پوخ لوز واخیست چې یوازې د الله عبادت به کوئ او له مور و پلار خپلوانو یتیمانو او بېوزلو سره به ښېګڼه کوئ خلکو ته به ښې خبرې کوئ لمونځ به ترسره کوئ او زکات به ورکوئ خو بیا پرته له کومو خلکو تاسو ټولو له هغه لوز نه شا واړوله او همدا تاسې مخ اړوونکي وئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. او کله چې مستاسو یعنی یهودو نه دا لوز واخیست چې یو د بل وینې به نه تویوئ او یو بل به له کور کلي نه باسئ او بیا مو اقرار هم وکړ او تاسې د دې وعدې شاهدان هم وئ.
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خو بیا هم تاسو هغه یاست چې یو بل وژنئ او خپله یوه ډله کور کلي نه وباسئ او د دوی په وړاندې په ګناه او دشمنۍ د هغوی د دشمنانو مرسته کوئ او که هغوی د دشمن بندیان درته راشي نو د خلاصون لپاره یې فدیه هم ورکوئ، حال دا چې ویستل یعنی شړل یې هم در باندې حرام و. ایا نو د کتاب څه برخه منئ او څه نه منئ؟ نو له تاسو نه چې هر څوک داسې کوي سزا یې دنیایي ژوند کې له سپکاوي پرته بل څه نه ده او د قیامت په ورځ خو به ډېر سخت عذاب ته ورګرځول کیږي او الله خو ستاسو له عملو څه بېخبره نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دوی هماغه خلک دي چې د آخرت بدل کې دنیایي ژوند اخیستی نو نه به ترې عذاب سپک کړل شي او نه به یې مرسته وشي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. او بېشکه موسی علیه السلام ته مو کتاب ورکړ او له هغه وروسته مو نور ډېر رسولان ولیږل او همدارنګه د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره نښې ورکړې او په سپېڅلي روح مو د هغه ملا وتړله. ښه نو دا څه خبره ده کله چې یو رسول تاسې ته هغه څه راوړل چې پر نفسونو مو نه هوارېده نو لویي مو وکړه، بیا مو یوه ډله دروغجنه وبلله او بله ډله مو وژله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. او ویل زمونږ زړونه په پردو کې دي، نه بلکې د کفر له امله الله پر دوی لعنت کړی نو ځکه ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. او کله چې د الله لخوا یو داسې کتاب یعنی قرآن ورته راغی چې له دوی سره د موجود کتاب یعنی تورات تصدیق یې کاوه نو د دوی حال ته ګوره، مخکې به په همدې قرآن او محمد صلی الله علیه وسلم سره پر کافرانو بری غوښت، خو چې کله ورته هغه څه راغی چې ښه یې پیژندی نو پرې کافران شول، نو پر داسې کافرانو دې د الله لعنت وي.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. په ډیر بد شي یې ځانونه وپلورل، دا چې هغه څه نه مني چې الله را نازل کړي، د هغه حسد له امله چې ولې الله له خپلو بندګانو څخه چې څوک غواړي خپل فضل پرې نازلوي، نو له یوه غضب سره سره په بل غضب اخته شول او کافرانو ته سپکوونکی عذاب دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. او چې ورته وویل شي په هغه څه ایمان راوړئ چې الله را نازل کړي، نو دوی وایي موږ یوازې هغه څه منو چې پر موږ نازل شوي دي، یعنی تورات، او له هغه پرته په هر څه یعنی نورو آسماني کتابونو کفر کوي، حال دا چې هغه حق او له دوی سره د شته کتاب تصدیقونکي دي. ای رسوله ورته ووایه ښه نو که تاسو رښتیا مؤمنان وئ نو لومبی مو ولې د الله نبیان وژل؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. او یقینا په خپله موسی علیه السلام څرګندې نښې درته راوړي وي، خو بیا هم تاسو خوسی معبود ونیو، حال دا چې تاسو ظالمان وئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. او هغه وخت یاد کړئ چې کله مو له تاسې ټینګ لوز واخیست او تور غر مو در باندې پورته کړ او درته ومو ویل څه مو چې درکړي ټینګ یې ونیسئ او خبره واورئ. دوی ویل وام اورېده خو منو یې نه، او د کفر له امله یې د خوسي مینه په زړونو کې ورننوتې وه. ورته ووایه که تاسو مؤمنان یاست نو دا ایمان خو مو په ډېرې بدۍ ګماري. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ورته ووایه که الله سره د آخرت کور له نورو خلکو پرته یوازې ستاسې دپاره وي لکه تاسو چې وایاست، نو د مرګ هیله یعنې غوښتنه خو وکړئ که رښتیني یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. او هیڅ کله به یې هیله ونه کړي د هغه څه له امله چې لاسو یې وړاندې لیږلي، او الله خو په ظالمانو ښه پوه دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. او خامخا به دوی له ټولو خلکو زیات د ژوند حریصان مومي، او له هغو نه هم چې مشرکان دي، هر یو یې دا غواړي چې ارمان 1000 کاله عمر ورکړی شوی وای، خو د عمر اوږدېدلې هم له عذاب ژغورونکي نه دي، او څه چې کوي الله یې ښه لیدونکی دی.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ورته ووایه څوک چې د جبرائیل دښمن وي نو هغه خو قرآن د الله په حکم ستا په زړه را نازل کړی چې د پخوانیو کتابو تصدیقونکی او د مؤمنانو لپاره هدایت او زیری دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر څوک چې د الله ملائکو یې رسولانو یې خصوصا د جبرائیل او میکائیل دشمن وي نو خبر دی وي چې الله هم د کافرانو دشمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. او بېشکه تا ته مو څرګند آیتونه را نازل کړي چې له سرغړاندو پرته بل څوک نه پرې کافر کیږي. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. او آخر دا د څه له امله کله هم چې دوی کومه ژمنه کړي نو یوې ډلې هغه شاته غورځولې بلکې لا زیاتره ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې د الله له لوري یو داسې رسول ورته راغی چې له دوی سره د موجود کتاب تصدیقونکی و نو له اهل کتابو نه یوې ډلې د الله کتاب داسې شاته وغورځاوه لکه دوی چې په هیڅ نه پوهېدل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په هغو منترونو پسې شول چې شیطانانو یعنی پیریانو به د سلیمان علیه السلام په پاچاهي کې لوستل او سلیمان خدا کفر نه و کړی بلکې شیطانانو کفر کړی و چې خلکو ته یې کوډي او هغه څه ور زده کول چې بابل کې پر دو ملائکو هاروت او ماروت نازل شوي وو او هغوی دواړو به تر هغو چاته څه نه ورښودل څو چې ویل به یې موږ یوازې ازمایښت یو نو ځان مه کافر کوه نو له دوی به یې هغه څه زده کول چې په هغه سره به یې د میړه او میرمن ترمنځ بیلتون کاوه حال دا چې دوی د الله له خوښې پرته په دې سره هیڅ چاته هم تاوان رسونکي نه وو خو بیا هم دوی هغه څه زده کول چې تاوان یې ورته کاوه او هیڅ ګټه یې نه ورته کوله او په دې هم پوهېدل چې هر څوک یې وپیري د هغه لپاره په آخرت کې ښه برخه نشته او خامخا یې ځان په ډیر بد شي وپلوری ارمان که دوی پوهېدلی. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
او که دوی ایمان راوړی وای او تقوا یې کړې وای نو د الله لخوا بدله به خامخا غوره وه خو که دوی پوهېدلی يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هغو چې ایمان یې راوړی راعنا یعنی خیال مساته یا کوم شکنځل د مه وایاست انظرنا یعنی مونږ ته راوګوره ووایاست او خبره ښه واورئ او دې کافرانو ته دردناک عذاب دی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. څوک چې کافر شوي هم له اهل کتابو او هم له مشرکانو دا نه خوښوي چې پر تاسې یعنی مؤمنانو د خپل پالونکي له لوري څه ښېګڼه رانازله شي خو الله چې چاته وغواړي د خپل رحمت لپاره یې ځانګړی کوي او الله خو د ستر فضل څښتن دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. کوم آیت چې منسوخ کوو او یا یې هیرو نو یا له هغه غوره رالیږو او یا د هغه په څیر آیا ته نه پوهیږي چې الله په هر څه وسي دی؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ته نه پوهیږي چې د آسمانو او ځمکې واکمني یوازې الله لره ده او ستاسې نه له الله پرته کوم دوست شته او نه مرستندوی؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا غواړئ خپل رسول مو هماغسې وپوښتئ لکه ډومبی چې موسی علیه السلام پوښتل شوی و؟ او څوک چې خپل ایمان په کفر بدلوي نو رښتیا ده چې سمه لار یې ورکه کړه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. د زیاترو اهل کتابو دا خوښه ده چې له خپل ایمانه مو بیرته کفر ته وګرځوي او دا د هغې کینې له امله چې دوی سره ده او پس له هغه چې حق هم ښه ورته څرګند شو نو ترې تیر شئ او مخ ترې وګرځوئ تر څو چې الله خپله فیصله درته راوړي. یقینا الله پر هر څه واکمن دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او بلدا چې لمونځ کوئ او زکات ورکوئ او کومه ښېګڼه چې ځانو ته وړاندې لیږئ الله سره یې بدله مومئ بېشکه تاسو چې هر څه کوئ الله یې ښه لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او دوی ویل له یهود او نصاراو پرته بل هیڅوک جنت ته نشي ننوتلی. دا هسې د دوی هیلې دي. ورته ووایه که رښتیني یاست دلیل مو راوړئ. نه بلکې چا چې الله ته ځان تسلیم کړ او دی نیک عمله و نو له پالونکي سره یې اجر شته چې نه به پرې څه ډار وي او نه به دوی خوابدي شي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او یهودان وای عیسویان په هیڅ سم دین نه دي او عیسویان وای یهود په هیڅ سم دین نه دي. حال دا چې دوی د الله کتاب هم لولي. دغه شان خبره هغو کسانو هم کړي چې نه پوهیږي. نو الله به د قیامت په ورځ د دوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي چې دوی پکې اختلاف کاوه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او تر هغه لا لوی ظالم څوک دی چې د الله په جوماتونو کې د هغه پر نوم یادولو بندیز ولګوي او په ورانولو کې هڅه کوي. دې خلکو ته نه ښایي چې ورننوځي خو د ویرې په حال کې دوی ته په دنیا کې هم رسوایي ده او په آخرت کې ورته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. او ختیځ او لویدیځ دواړه د الله دي نو هر لور ته چې مخ وګرځوئ نو هماغه د الله لوری دی. بېشکه الله د پراخۍ څښتن ډېر پوه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. او دوی وویل الله زوی نیولی. هغه یعنی الله لره پاکی ده بلکې په آسمانو او ځمکه کې هر څه د هغه دي. ټول هغه ته غاړه ایښودونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. همدی د آسمانو او ځمکې د پیدایښت پیلونکی دی او چې کله هم د څه کار پریکړه کوي نو ورته وایي شه نو بس کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. او هغه کسان چې نه پوهیږي وایي ولی الله مونږ سره مخامخ خبرې نه کوي یا ولی مونږ ته نښانه نه راځي. همدارنګه وینا هغو خلکو هم کړې وه چې له دوی مخکې وو زړونه یې سره ورته دي. یقینا دا آیتونه مو هغه قوم ته بیان کړل چې باور کوي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اے رسوله بېشکه ته مو په حقه د زیری ورکوونکي او ویرونکي په توګه لیږلی او له تا د دوزخ د استوګنو پوښتنه نه کیږي. ولن ترضى عنك
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هیڅ کله به نه یهود درنه رضا شي او نه عیسویان تر هغو چې د دوی د دین تابعداري ونه کړي. ورته ووایه یقینا د الله لارښوونه سمه لارښوونه ده، او کله څه پوهې درتلو وروسته هم د هغوی په هوسونو پسې شوي، نو بیا به تا لره له خدایه ژغورونکی نه کوم ملاتړی وي او نه کوم مرستندوی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې کتاب مو ورکړی او چې څنګه شایي هسې لولي همدوی ایمان پرې راوړي، او هر څوک چې نه مني نو همدوی په خپله زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو، زما هغه نعمتونه در په یاد کړئ چې پر تاسو مې پیرزو کړي، او دا چې ما پر نورو خلکو غوره کړي یاست. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې ځان وساتئ چې کس له کسه هیڅ شی نشي مجرا کولی، نه یې څه بدله منل کیدای شي، نه به کوم سپارښتن ګټه ورته وکړي، او نه به هغوی سره څه مرسته وشي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. او کله چې ابراهیم د هغه پالونکي په څو خبرو وازمایي، نو هغه یې پوره کړي. الله وویل زه تا د خلکو لپاره امام ګرځوم. ویې ویل او زما له اولادې هم. ویې فرمایل زما ژمنه ظالمانو ته نه رسیږي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او هغه وخت یاد کړه چې دا کور یعنی کعبه مو خلکو ته د ټولېدو ځای او امن وګرځوله. نو تاسو د ابراهیم د درېدلو ځای د لمانځه لپاره ونیسئ، او پر ابراهیم او اسماعیل مو دا ټینګار کړی و چې زما کور طواف کوونکو، اعتکاف کوونکو او رکوع سجده کوونکو لپاره پاک کړئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او هغه وخت هم یاد کړئ چې ابراهیم وویل زما ربه دا یو خوندي ښار وګرځوه، او هغو خلکو ته چې په الله او آخرت ایمان لري له هر راز میوونه روزي ورکړه. الله وفرمایل او هر څوک چې کافر شو نو هغه ته به هم یو څه ژوندنی سامان ورکړم، خو بیا به یې د اور عذاب ته اړ کړم، او هغه د ورتلو بد ځای دی.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. او کله چې ابراهیم او اسماعیل د دې کور بنسټونه جګول او ویلې ای زموږ ربه لمونږ نه قبول کړه بېشکه همدا ته ښه اورېدونکی ډېر پوهې. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای زموږ ربه موږ دواړه درته تابع وګرځوه او له اولادي مو هم تاته یو تابعدار ولس او زموږ د حج او نور دینی احکام راوښیه او توبه مو قبوله کړه بېشکه همدا ته ښه توبه قبلونکی ډېر مهربان یې. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. زموږ ربه او دوی ته خپله دوی نه یو داسې رسول ولیږه چې ستا آیتونه پرې لولي کتاب او دینی پوهه ورښیي او روزنه یې کوي بېشکه همدا ته برلاسی حکمت لرونکی یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او څوک به د ابراهیم له دینه مخ واړوي پرته له هغه چې خپل ځان یې ناپوه جوړ کړی وي او رښتیا ده چې هغه مو په دنیا کې غوره کړی او دی به په آخرت کې حتما له صالحانو وي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. کله چې هغه ته خپل رب وویل غاړه کېږده ویل د مخلوقاتو رب ته مې غاړه ایښې ده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او په همدې دین باندې ابراهیم هم خپلو زامنو ته وصیت کړی و او یعقوب هم چې ای زامنو دا دین الله درته غوره کړی نو ممرئ خدا چې تاسې مسلمانان وئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا تاسو هغه مهال حاضر وئ چې یعقوب ته مرګ راورسید او خپلو زامنو ته یې وویل له ما وروسته به څه شی لمانځئ؟ هغوی وویل ستا معبود او ستا د پلار نیکه ابراهیم اسماعیل او اسحاق معبود هماغه یوازینی معبود او موږ ورته تسلیم یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا یو ولسو تیر شوی دی هغوی ته د هغه عمل بدله ده چې کړی یې دی او تاسو ته د هغه چې کړی مو دی او څه چې هغوی کول تاسو نه ترې پوښتل کیږئ. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. او هغوی ویل یا یهودیان یا عیسویان شئ چې سمه لار ومومئ ورته ووایه نه
بلکې د ابراهیم د دین پیروي کوو چې حق پاله یو او له مشرکانو څخه نه وو. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانانو داسې ووایاست چې مونږ پر الله ایمان راوړی او پر هغه کلام چې مونږ ته نازل شوی او پر هغه څه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولادی ته نازل شوی او پر هغه چې موسی، عیسی او نور انبیاء ته د خپل رب لخوا ورکړی شوی دي. په دوی یو کې هم توپیر نه کوو او مونږ هغه ته غاړه ایښودونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نو که هغوی داسې ایمان راوړ لکه چې تاسو پرې راوړئ نو په سمه لار شول، او که مخ یې وګرځاوه نو حتما دوی په دښمنۍ کې دي چې ژر به الله د دوی په مقابل کې تا ته کفایت وکړي او هغه ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. او داسې هم ووایاست د الله رنګ مو منلی او څوک به په رنګ کې الله نه ښه وي او موږ د هغه عبادت کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ورته ووایه آیا په الله کې را سره ناندرۍ وهئ؟ حال دا چې هغه زموږ او ستاسو دواړو پالونکی دی او مونږ ته خپل عمل دی او تاسو ته خپل عمل او مونږ هغه ته اخلاص لرونکي یو. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا تاسو دا وایاست چې بېشکه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولاده یهودیان او عیسویانو؟ ورته ووایه آیا تاسو ښه پوهیږئ که الله او له هغه بله ستر ظالم څوک وي چې د الله له لورې ورسپارل شوي شاهدي پټه کړي او الله خو له هغه څه چې تاسو یې کوئ غافل نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا هم یو امتو چې تیر شوی دی، هغوی لره به هغه بدلوي چې کړي دي او تاسو لره به د هغه بدله چې کړي مو دي او هغوی چې څه کول تاسو نه ترې پوښتل کیږئ. صدق الله العظیم.